د اشرف غنی لخوا د ډیرر رازق مینوالو ته ډیر زبردست خبر د چې ولسمشر غنی د ډیرر رازق په اړه کوم فرمان صادر کړ اسدالله خالد ته کومه دنده وسپارله دلته یې موږ سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ولسمشر غنی په ټول هیواد کې د ډیرر رازق د شهادت د دویم ځل لمانځلو امر کړی دی. ولسمشر اشرف غنی ټاکل شوي کمیسیون ته د یو حکم پر بنسټ دنده سپارلې چې په ټول هیواد کې د کندهار پخواني امني قومندان شهید ډیرر عبدالرازق اسدالله د شهادت دویم ځل لمانځلو ته تابع ونیسي. د ولسمشر د حکم پر بنسټ د دفاع وزارت د سرپرست وزیر اسدالله خالد په مشرۍ ټاکل شوي کمیسیون دنده لري چې په پرتمینو مراسمو سره د ډیرر عبدالرازق دین ولمانځي. همداراز سیمه ییزو ارګانونو ته هم دنده سپارل شوې چې په ټولو ولایتونو کې د ډیرر عبدالرازق د شهادت لین ولمانځي. د ټولو مراسمو لګښت به د ملي دفاع وزارت له لوري ورکول کیږي. د کندهار پخواني امني قومندان ډیرر عبدالرازق 2 کاله وړاندې د کندهار ولایت مقام کې پر ډیرر رازق او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو د بریدګرو له لوري په ډزو سره په شهادت ورسېدل. له هغې وروسته د ډیرر عبدالرازق پر ځای یې ورور تعدین خان د کندهار امني قومندان وټاکل شو چې تر دې دمه یې د شهید ډیرر رازق په څېر د کندهار ولسونه له ماموریت څخه خوښ دي. شهید ډیرر عبدالرازق په جنوبي حوزه کې هغه کس و چې نیک نوم او ښه شهرت یې درلود. هغه یو پیاوړی کس و چې په لویو قضیو او سیاسي تعاملاتو کې هم مهم رول درلود. باید وویل شي چې ډیرر رازق په سویل او سویل لویدیځ زون کې د ډیری عملیاتو قومندان پاتې کېده. د جګړو لومړی کرښو ته به له سرتیرو سره یو ځای تللو. په دې توګه به د امنیتي او دفاعي ځواکونو مورال ورسره خورا پیاوړی کېده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.